په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د ډیپلوماټیکو اړیکو لوړېدو په اړه د افغانستان پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې. د ترکمنستان د ولسمشر له لوري یو باثباته افغانستان د سیمې په ګټه بلل کېدل. د افغانستان لپاره د یونیسف له مشر سره د عامه روغتیا د سرپرست وزیر لیدنه. او په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا وړاندې شوې طرحې ته د حماس غورځنګ ځواب. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د غبرګولي 18 اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیرخان متقي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کچې لوړېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیک ماموریتونه د سفیرانو کچې ته لوړول مثبت ګام بللی او د پاتې پړاوونو د ژر ترسره کېدو هیله یې ښودلې ده. همداراز د ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو ویلي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو کچې لوړول به ګڼو برخو کې د همکاریو پراختیا ته لاره هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یوه ټلیفوني اړیکه کې له خپل ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د اوسپنې پټلۍ پروژې د چوکاټي هوکړه لیک پر نهایي کولو او څرنګوالي خبرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو ټینګار کړی چې د دې پروژې د تړون د لاسلیک کولو مراسم به د افغانستان د سرپرست حکومت له مشرتابه سره تر سلا مشورې وروسته تنظیم شي. د ترکمنستان ولسمشر سردار بردي محمدوف د مرکزي اسیا ایټالیا په غونډه کې ویلي چې یو باثباته افغانستان د سیمې په ګټه دی. محمدوف ویلي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نړیوالو خبرو اترو دوام د ترکمنستان لپاره مهم او د ارزښت وړ دی. هغه دغه راز ویلي چې ترکمنستان به د ټاپي او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان د برېښنا د لیږد پروژې او افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ په څیر د سترو پروژو د پلي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د یونیسف له مشر تاج الدین ویلا سره لیدلي دي. په دې ناسته کې د تطبیقونکو مؤسسو لخوا د روغتیایي خدمتونو کیفیت، د درملو پر وخت لیږد، ګډ نظارت، د روغتیایي کارکوونکو ظرفیت لوړول او د روغتیایي مرکزونو پر بیا رغونې خبرې شوې دي. په دې کتنه کې د یونیسف مشر ډاډ ورکړی چې له روغتیا وزارت سره یو ځای د خدمتونو د کیفیت ښه والي ته ژمن دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حیات حقانی د مخابراتي خدمتونو د ارزونې په موخه لوګر ته سفر کړی دی. نوموړي د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا پر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. حقانی د بنسټیزو مخابراتي پروژو د پلي کولو ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې سږکال به د لوګر په محرومو سیمو کې 48 نوي مخابراتي سایټونه جوړ شي. د میدان وردګو ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پرون ورځ او تیره شپه د سخت طوفان له امله بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس فیض الله جلالي ویلي دغه طوفان په بهسود ولسوالۍ کې د بزګرانو او بڼوالو ګڼ شمېر میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې له منځه وړې او همدارنګه شته نباتاتو ته هم سخت زیان اړولی دی. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د هلکانو او نجونو یوه منځني ښوونځي ته د جاپان په مالي لګښت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي دغه ودانۍ چې د جاپان له لوري د شاوخوا 8 میلیون افغانیو په مالي لګښت په یوه جریب ځمکه جوړه شوې، 6 درسي ټولګي، یوه اداره خونه، یوه تحویل خانه، د اوبو څال، مریضې برېښنا او اوبو منظم سیستمونه، د لاس مینځلو ځایونه، کانکریټي کثافتدانۍ او 6 غرفې تشنابونه لري. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي د سرپرست حکومت له بیا واکمنۍ راهیسې
څه باندې 5 میلیونه او 99,000 افغانان له ګاونډیو هیوادونو هیواد ته راستانه شوي دي. حقاني وایي د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې 288,000 افغانان له ایران، پاکستان او ترکیې راستانه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سخت اورښتونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي په پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د 15 تر 20 میلی متره باران د ورېدو احتمال شته چې له امله یې د سیلابونو د راوتلو خطر ډیر دی. د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا کابل کې د چین سفیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالی او بانکي همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. نور احمد آغا په دې کتنه کې ویلي چې د افغانستان بانک تیرو نږدې 4 کلونو کې له ګڼو نړیوالو مالي او بانکي بنسټونو سره ګټورې اړیکې جوړې کړې دي. نوموړي ویلي یاد بانک هڅه کوي مالي او بانکي سکتور برخه کې تخنیکی همکاري زیاتې او د پانګونې لپاره لا ډیر مناسب او خوندي چاپیریال برابر او سوداګري اسانه کړي. بلخوا د چین سفیر ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان په اقتصادي رغونه کې خپل مثبت رول ولوبوي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدري د جوزجان ولایت د یتیمتاق سیمې د ګازو د 3 څاګانو د کیندلو تړون له ترکي شرکت سوانداج سره لاسلیک کړی دی. د وزارت د معلوماتو له مخې د دغه تړون له مخې به یاد شرکت د 3 څاګانو په کیندنه کې 8 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د تړون له شرایطو سره سم شرکت مکلف دی چې د 1 کال په موده کې د دغو څاګانو د کیندنې چارې بشپړې کړي. په تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 333,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره میاشت د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 332,830 مټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 14,902 ټنه توکي صادر شوي. دغه وزارت وایي دوی د هرې ورځې په تیریدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي. د کندهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په سپین بولدک او ریګستان ولسوالیو کې د 990 پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د یاد ریاست وایند محمد حنیف حقمل ویلي دغه پسونه له یاد ولسوالیو څخه پاکستان ته قاچاق کېدل چې 400 پسونه په سپین بولدک او 390 نور یې د ریګستان ولسوالۍ د ریګ اګریزې په سیمه کې نیول شوي دي. له هیواده بهر دا چې د حماس وایاند غزه کې د اوربند لپاره د امریکا وړاندې شوې طرحې ته په جواب کې ویلي چې چمتو دي چې د فلسطین بندیانو د آزادېدو په بدل کې 10 تنه اسرائیلي بندیان خوشي او 18 جسدونه وسپاري. د حماس وایاند همداراز د امریکا له لوري د وړاندې شوې طرحې په ځینو مواردو کې د بدلون غوښتنه کړې. نوموړي په خپلو غوښتنو ټینګار کړی چې پکې دایمي او بشپړ اوربند له غزې د اشغالګرو پوځیانو وتل او د بشري مرستو لیږد شامل دی. هغه څه چې د امریکا په وړاندې شوې طرحه کې ځای نه دی ورکړل شوی، خو امریکا بیا له دغې غوښتنې شاتګ کړی دی. بلخوا تازه راپورونه وایي چې د غزې رفح ښار لویدیځ کې اسرائیلو د مرستو ویش ځای تر څیرمه په خلکو ډزې کړې چې 14 تنه شهیدان او 50 نور یې ټپیان کړي دي. د هند یوه لوړپوړي پوځي چارواکي په لومړي ځل تایید کړي چې له پاکستان سره د نښتو پر مهال جنګي الوتکې له لاسه ورکړي دي، خو د نسکورو شویو الوتکو شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د هند د پوځ لوی درستیز انیل چوهان د یوې خبري غونډې پر مهال منلي چې د پاکستان سره د نښتو پر مهال یو شمیر جنګي الوتکې نسکورې شوي دي. انیل چوهان ویلي شمیر مهم نه دی، خو دا مهمه ده چې ولې الوتکې رانسکورې شوي دي. تر دې وړاندې پاکستان ادعا کړې وه چې د هند 6 جنګي الوتکې رانسکورې کړي دي. په نایجیریا کې د اوګون ملي سپورت فیسټیوال څخه راستنېدونکو 21 لوبغاړو د کانو ښار په کورا سیمه کې د موټر د ټکر له امله مړه شوي دي. د نایجیریایي رسنیو د راپور له مخې په پیښه کې 19 تنه لوبغاړي مړه شوي وو، خو 3 تنو ټپیانو بیا د کورا په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. او وروستی خبر هم دا چې د اندونیزیا په جاوای ولایت کې د ډبرو د یوه کان نړېدو پیښه کې 10 تنه مړه شوي او تر 12 نور له خاورو ایستل شوي دي. د راپور له مخې دا کان وړمه ورځ د جاوای ولایت په چیربون ولسوالۍ کې نړېدلی او پر مرګ ژوبلې سربیره یو شمېر کسان تر خاورو لاندې هم شوي دي.
بلخوا د اندونیزیا د بحران مدیریت ملي ادارې ویلي چې تر خاورو لاندې کسانو د ژغورلو لپاره له ماشینونو استفاده کیږي او له پرون راهیسې 12 ټاپیان ژغورلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. مهم او وروستي خبرونه مو هم دومره وو.